ساده ګل ټول کارونه ګډوډي یو کار به سم وکړي او لس به خراب وکړي زه ټول سامان ګډوډ دلی دا اوس وګوره دا خو زیاته ورسوه که نه داجي زیره مې در باندې سپی مې دلې راوست را باندې کړه د چا نه قصده دا د چا نه راوستو راپټ کړی خو دې نه دی نه داجي را پټ کړی مې نه دی هغه چیلې نه وه ورکوټې بچی چې اوس او ته مې دا ناجوړه چکر ولې ورکړه بچي ته یې مې وکړ دوکه کړو سپی مې دې واخېست چیلې مې ورکړه تا دوکه کړو که ته یې دوکه کړې په کور کې سپی ساتل نه د رحمت فرشتې هغه کور ته نه راځي تا ما پسې سپي راوستل کور ته نو داجي ما خو دا به چیلې ساتلو موږ به ښه په غځېدلو خوب کوو دا به د شپې څوکیداري حلال چیز دې ورکړو آرام چیز دې کور ته راوستو ته په دې پوهېږې مړه شپه زه دا پرېږده شپه او لاړ شه ګیاله شپه ځه سپي ته ځه شپه ځه کمباکله دا سپي دې راپسې کور ته راوستلو په دې مات لاسو لګیم کارونه کوم او داجي رانه ښه نه وایي ځان لیکم دا دغه خو خیر دی داجي مې دی وایي سم کار دی د لاسه نه کېږي زه که سم کار کوم وران دی وران خو یې ورانه وایي چیلې دې ورکړه او سپی دې راوسته سپی هم لاړه او چیلې هم لاړه داجي دا یاد ساته یو ورځ به خودکشي کوم او د خپله به ځان باندې کومه د چا نه قصده را پاینده شه څوک نشته نو دقه ځای کې مې دې ما کار پرېږدي که نه دړه سر مې وچاودو او ته ده ته وګورې د ګیا په منځ کې ته څه کې خو ټیم مې برابري الله دې په کټوۍ کې پوه کړه خو دا خیر دی تا به داسې وخورم ځکه چې مې خبرې زړه ته مې زړه کېږي د داجي دې راسه په سمه خبره مو وال خورم او په بده به خبره خو وال خورم دا به په لاره خورم تا سره یې نصیبه کېږي خیر ده ټیپره مه خفه کېږه یارمان به وږي وخت به تېري داجیه بیا به چې خاله پسې ګوري نو به یې به دنګ 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 یا کله به یم کله به نه یم که نه یم نو ډېر خوږ اواز دی ساده ګوله چاته یې مه وایه او چې بیخي نه ومه بیا به وژاړي داجي دا ګیا یو ځای ته راجمع کوم یو ځای ته ستا څه خیر دي ګیا مې برابر کړه او خوب مې نه شه ټوله شپه چیلۍ ساتم څوکیداري کومه ویده کېږم ورته چې پتې ولري بیا به یو ګنټه خوب ورته وکړم او بس سبا بیا ګیا ویسم چې د داجي خو مې خوب ته نه پرېږدي د چا نه قصده پرېوځه ساده ګوره او پنجه م راواچوه مسلمانه ماله خو دړه پوخ کړه مړاسې مې سره منډې جوړې کړې دي نو څه شی دی خوره خوره زما لاس مات دی ډاکټر ته تللی ما ته ویل مولۍ خوره تا ته مې مړه خبره کوله څه چل دی وایه یو فیصله مې دا کوله چې زه د کلي نه ځمه را پنجه یې خوره خوره منم دی هر وخت یې ګپ لګې خو زما د لاس مات دی زه له خیمو نه یم د خدای مسلمان د ګپ خبره نه سیریس خبره راته کومه ته خو سهار د کلي نه وځې او ماښام واپس راځې ګډې وډې وایم د خدای مسلمان دې ځله چې لاړ شم بیا به نه راځم کډه وړم په پخه ځم په پخه ته ولې زما دې خبرې ته غوږ نه ږدې یاره ولې خوره خوره کډه ولې وړي کډه ځکه وړم زمونږ لیمان صاحبان و چې په کوم ځای کې ښه کېږي نه د هغه ځای نه به هجرت کې پیغمبرانو هجرت کړی دی خوره خوره داسې نازک ګپ مه لګوه زه به په کلي کې یوازې څه کومه یا لکه د خدای مسلمانه ما خو ته صرف خبرولې زه ځم سبا روان یم یار نو خوره خوره که دا خبره حقیقت وي نو سمه خبره راته وکړه
تا ته اوس څنګه سمه خبره وکړم یم روان یم خو تا پسې ګرځېدم او چې تا زه سینګ ولیدم نو منډه دې کړې رانه خوره بیا داسې کار وکړه که دا خبره حقیقت وي نن غرمې له به ما سره ډوډۍ خوري او بیا به ځي ګنې پیمان که رانه داسې لاړ چې بې ډوډۍ مړه زه مې زړه خفه یې تا سره د روټۍ غم دی خیر دی خوره یو 2 قپه وکړه خو ډوډۍ راسره وخوره دا سیده زه واړه ټکه پکه کار راغونډوم زه ته ټک پک کار راټول کړه بیا زموږ ځای ته ډایرکټ راځه ما به تیاری کړې خوره رالي ساده ګوره بس زه ځم ښه هسې ځي ماما دې روټۍ تیاره کړې ده او یخه شوله او ته ویې زه ځمه خدای شته خو ورته مې کېږي ما خوره 2 قپه واله خیر دی خو زما به پرې زړه سود وشي او بار کښېنه او زه روټۍ روباسم کټ مې ته تیار کړی وه ځه خوره تکلیف ته څه ده کوه یار خیر دی خوره دا تکلیف نه دی لږه روټۍ وره خیر دی شته خو ورته مې کېږي ښه بس بیا به ماښام مو دا جي خورو ځه خیر چې ستا دومره تکلیف کړي ده خدای مسلمان اوس ورته خیر یو نوړی ول ساده ګوله ولې سپین هم کور کې ساتلي دي نو کوتری مې راوستی و نو اوس مې دیوال نه شاته تړلې دا جي راپټه لیمونه د مې واچوم خوره دا جي راځه دا په کوم خیال کې زویا دا جي خوراکور کډه وړي نو ما ولې د روټۍ پروګرام کړی چا رقص ته ولې زویا ولې کډه وړي بس دا جګویا اوس ما چېرته بل وطن ته ځمه یاره ساده ګلې زویا نن مې ومنله چې ته ډېر هوښیار انسان یې هغه څنګه دا جي نو نن دې د ملګرتیا حق ادا کو نو دا جي خوراکور خو زما د بچپن ملګری دی زه خو چاته پړه کې څه نه ساتم دا د ډېر ښه وکړه زویا دا جي خوږ ملګري ډوډۍ وکړه ډوډۍ والې وخوره خوراکور سره ډوډۍ وخوره زه بس بسم الله که تم بسم الله کوې چې کوم زه خوراکوره شرمېږه مه خوره نه شرمېږم دا زما خپل کور دی زویا خوره ساده ګله دا ملګری د کوم کلي ته کډه وړي دا جي پتې نه لګېږي چې رقص ته صرف ډوډۍ خوره داسې کار وکړې بس تاسو ګپ لګوئ زه ځم ښه روټۍ خو وکړه که تا خو ځان موړ نه کړو زویا نه دا جګوله بس الله دې ستاسو را دیره آباده لري او ما ته نور کلیوال پاتې د هغوی سره مخه کوم صحیح ده بس دا جي زه د خوراکور سره لاړم لارې ته اوس وځم او ته ډوډۍ خوره بس مه راپسه ځه الله دې ښه ساته چې هر ځای ته ځې زویا راځه ساده ګل راځه साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल साइकिल पर बसी नमी तसी لکه تا ځان څه ماشوم جوړ کړی دی ولې دا جي په دې انګریزي سایکل باندې چلی ده ظالمه ده خدای هغه خوږ ملګری نه خوراکور هغه د کډه وړي چېرته روان دی او ته دلته ګرځې کډه وړي او که نه شته هغه به نن کډه وړي دا جي ته نه یې خبره خبر نه دی ما ته پته نه و چې څه ټیم دی وړي ورشه هغه د کډه را بار کړې ده ها دا جي ته زما د سایکل کور ته بوځه او زه داسې ورځم وله په منډه دې سایکل په منډه لاړ شه که نو نه دا جي په دې لنډو وله ورځم خیر ده به شابه ځه خوره خبره وره څه کې ساده ګله بس ځم که نه ته ځې خوره خو هغه د کډې ټرک کم دی ساده ګله غریبۍ پسې مې خندا مه کوه ولې څه څه دی خوره خپل وطن خلک په ډزو کې هم نه پرېږدي نو ما نه ته څه ویلې خو صرف د کډې د ټرک تپوس دی نه کوم چې سامان دې ورخېږي که نه د خدای مسلمانه زما په دنیا کې څوک دي خو یو تی یو مې دا بکس دی یو مې دا سایکل دی او یو دې دا خوراکور دی خوره
سیریس خبرې درته کوم حقیقت خبرې درته کوم خوره ته خو به لاړ شې خو زه به غورې نیمګړی پاتې شم د چا د خسته ساده ګله ژاړه مه خوره ته ما ډېر بازم کړې ما معاف کړه خوره که ما نه زه غلطي شي ساده ګله داسې خبرې ما ته مه کوه سمې ړه خبرې اوس ته ما ده داسې خبرې ما ته کې خوره پردي کلي ته خو ځې خو ورته یو خبره ده کوم چې داسې کار ونه کړې هلته چې زموږ د کلي نوم بې بدنام شي د خدای مسلمانه ما خو تا ته ووایې که نه چې په کوم وطن کې خړپوس وکړې که نه هغه وطن به تا نه په لسو کالو کې میر نه شي په غونډ عمر کې هم درنه هېر نه شي خو ډېر ته مجبوره دا وطن پرېږدم خوره ما معاف کړه یار دا ته څه خبرې کوې ته زما د بچپن ملګرې ته زما ورور یې خوره زه لاړم ښه ځې خو زه به سره هغه کلي ته ځم چې زه ستاسو ځای وینم او هغه خلک وینم زه به سره خامخا ځم ما سره ځي بیا به درنه خیر دی راځم په ټانګه کې زه رابکه سونیسه زه راځه احتیاط باندې ښه ځه روخې دې راځه ته کښېنه ښه وتلی اول کښېنه چې په سایکل باندې وځلې ښه ساده ګله دې ته ما کډه وروړه او هغه د کلي خلک ناست دی چې دوی سره مې لور بس سایکل ودرو زه چې وځو خیر په خیر اوسه دا د ګورې مسلمان دا ګورې درانه خلک دي ګورې ته ګوره اصول خبره ونه کړي السلام علیکم ساده ګله کښېنه پکې دا چې لږ ساده دی السلام علیکم حاجي صاحب بس موږ رورسېدو چې شکر دی چې په خیر راغلی شکر دی خدای مو هر کله راوله زموږ د کلي ته حاجي صاحب دا خوراکول ډېر ښه انسان دی د چا د قصده د زموږ په علاقه کې داسې وخت تېر کړی چې شکر الحمدلله د چا ملاس ته غوی هم نه ده پاڅولی که څنګه بالکل یاره ساده ګلې وروره چې ته دونه سرینځې که نه او د چا ملاس ته غوی نه پاسولي نو زموږ دا کلي ډېر اخلاقمند خلک دي او ډېر غیرتي خلک دي او الله پاک دې وکړي چې دې کلي ته د په شان غیرتي او اخلاقي خلک راشي که څنګه حاجي صاحب بس زه هم دې ته دا خبره کوم حاجي صاحب دا یو خبره مې په کولو غوږونو واورې ټول کلي ته وایم که خوراکور ته چا ټرت پرت وکړه یې ورته ښکته بره وکته نو دا یاد ساتئ داسې به هم د دې کلي نه ورک کړم لکه 310 ګلی چې څنګه ورک شوی دی یاره ساده ګلې وروره چې دا خوراکور ملګري دي په خپله ښه که نه نو زموږ دې کلي کې داسې سړی نشته چې په اوچت نظر به ورته ګوري بس ټیک ته ساده ګله هر څه خپل ځان کې دي مړه بس ټیک ته خوراکوره ما زما ښه وکړه چې زه درنه ځمه ناوخته دی د چا نه قصده بس لاړه کېږي ته مې نه مړه انشاءالله زه راځم زه نه راغلم د خوراکور بندوا به یو بنده کوم حاجي صاحب لاړم دا سمې درب نه کوې چې دا بیا داسې کار نه کوي بسه لکه بسو دلته ودرېږه دا مخامخ د ساده ګلې کور دی زه به ته دا ور وم ساده ګل روباسم ته ونیسئ لکه دلته وګوره خیر خو دې غوپل دې راغلی رضا بکسو دارې درواله دې غوره شه دا مې وره ساده ګله د کوم ملګري په سر چې تا کرکنډې سنډلې هماغه ملګري دې کارنامه کړې ده زموږ په کلي کې په نیمه شپه یې کور ته وراولېدلي او د کور نه چیلې پټه کړې ده داسې وې او خوراکوره دا خلک څه وایي ساده ګله خدای شته چې په خوب کې ورغلی یم په خوب کې ورغلی او پردي کور ته اوښتې ای خدای دې په تڼاک ورید که خوراکوره ستا په سر خو ما ډېرې غټې لامپې کړي دلته په کلي کې او کلي والا دې راپسې دلته راوسته د خدای ظالمه نو چې پردي کور ته د شپې 2:30 بجې ور اوښتې
نو جومات ته ولې نه وختې چې یو 2 رکعته نفل دی تهجد مونځ دې پکې کړی د خدای مسلمان یم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وی خوب خو نیم مرګي نیم مرګي زه ستا دې مشرانو ته حیران یم چې نور څه ویلي که نه دا خبره هم کړې ده قره چې دا د سپي لکۍ ده او دا که زر کلم په لچه کې پرتی نو بیا به نه غلی شي کږه به غلی غلوي او غلبهي حاجي صاحب زه ستا نه معافي غواړم ما نه معافي مه غواړه حاجي صاحب نه معافي غواړه د غلا کړې د غلا ای د چیلو غلا دا مې ورساده ګله زموږ په کلي کې دا سړی نشي اوسېدی ته پېشه او دا ملګری پېشه موږ دره لاړو راځئ لکه وروره خبرې ته مې غوږ کېږه د شیرې د خوراک اکرم ظالمه ویم چې وجلې وې قره په نور سنیم په خپل چرک خپې وه ورځې مې نه کړې وه خدا واه 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 دې ته کې خوبونه کوي د خدای مسلمانه د ټیپور خو دې عموم تبعی کړی دا زما په شان بیا اروا دی دا خدای پاک دې زما په شان بیا اروا دا کړی د خدای مسلمانه مې ټیپور ته نه په پچې کې سر نشو چتولی انته به دا جګول د غیا پته مې او ته دې ته کې خوبونه مالا کې اساوی ظالم ادم کې مرکل باسه کې قره ته قره ولی دا خوب وسه څه